قرآن پاک کې 240 کرته خدای پاک د قام ټکی ذکر کړی دی، د قام ټکی ذکر کړی دی، د نیشن ټکی ذکر کړی دی. یعنی لومبیا خبره موږ په اسلام کې دا ثابتو چې د قام نه په اسلام کې انکار نشته دی. که انکار چرته وي نو قرآن به 240 کرته، یعنی دا دومره زیات تکرار دی چې دا 240 کرته به خدای پاک د قام ټکی نه ذکر کولې. د قام دا وجود دومره ستر او سپېڅلی حقیقت دی. هر یو پیغمبر چې راغلی دی نو که قرآن موږ ګورو نو هر پیغمبر په یا قومي سره غږ کړی دی خپل ولس ته. اوس نن چې کوم موږ جدید نشنالیزم ته برازو نو د جدید نشنالیزم تقسیم دا د مذهب په بنیاد باندې نه دی بلکې دا د خاورې په بنیاد دی. او دا علماء دیوبند فکر او نظر مو چې کله د هند ویش کېدلو او ډیر صحیح نظر خو اقبال هم نه منلو او مطلب دا چې نړیوال زورور هم نه منلو. نو حسین احمد مدني صاحب یو ورځ ویلي د دیوبند یو ستر عالم دی چې قانون په وطنونو باندې جوړیږي، قانون په مذهبونو نه جوړیږي. او د هند ماتول مقصودو نو دوی ویل نه په مذهبونو باندې قانون جوړیږي. نو نتیجه دا ده چې نه قام جوړ کو نه مذهب جوړ کو. دا غیر فطری فکر دلته کې راوستلو او دا غیر نتیجه دا چې نیم پاکستان په بنگال کې ورډوب شو. دا ځکه چې تا په زور باندې قام جوړولو. او مغالطه دا ده چې ته پاکستانیت یو قام جوړې او دلته قامیت نشنالیزم دا اسلامی هم دی، دا ټیک هم دی چې د پنجاب د بالادست طبقې لپاره ته قامیت تشکیل کې. پاکستانی نشنالیزم جایز دی. پاکستانی نشنالیزم کنه پاکستانی ایک قوم ہے، اردو ایک قومی زبان ہے گنا، او یہ پختو او پنجابی او سرائکی علاقائی زبانیں ہیں. نو کته پاکستانی قومیت معنی کنه دا بالکل بینی اسلامی دی. او کته پختون قومیت یاده، کته سندی قومیت یاده، کته بلوچ قومیت یاده، کته سرائکی قومیت یاده. نه، قومیت نشنالیزم کوپر دی، د اسلام په ضد دی. یعنی دلته دې مغالطې ته وګوره چې په اسلام کې تا قومیت مسترد کو. قام خو نشي مسترد کول، قام خو قرآن منلی دی. د قومیت دې ټکي کې جګړه ده، د قومیت ټکي کې. نو چې ته قومیت پاکستانیت قومیت منی نو دا قومیت پښتونولۍ په شکل څنګه نه منې؟ د دې نه څنګه انکار کوې یا دې ته څنګه غیر اسلامي وي؟ نو لانجه ستونزه په دغه ځای کې جوړه ده چې د اسلام دغه دور چې کوم دی چې کله قرآن نازلیږي او قرآن تعبیر کوي د قانونو، نو هر پیغمبر خپل ولس ته په یا قومي سره غږ کړی دی. ما دا خبره کوله چې قانونه په خاوره باندې جوړیږي، په جغرافیه جوړي، په مذهبونو نه جوړیږي. نو دا زره قرآن په حواله باندې هم. نو ګوره هر پیغمبر چې आवाज کوي خپل ولس ته یا قومي، نو په دې یا قومي کې د ټول ولس غیر مسلمه دی. زیاتره ولس دا د فکر د فلسفې خلاف دی. یعنی پیغمبر علیه السلام عرب قریش ته په یا قومي سره غږ کوي او اسلام خو نه دی منلی. او د خدای پیغمبر ته به موي زما قامه، هود علیه السلام به موي زما قامه، ابراهیم علیه السلام به موي زما قامه. د دې وجه نه چې کوم د ریاست مدینه او د یهودو په منځ کې چې کوم اګریمنټ شوی تاریخي طور تقریبا 250 چې کوم نکات په هغې کې راغلي دي، نو دا خبره موږ په دې بنیاد باندې ودرو چې دا قومیت د مذهب په بنیاد باندې نه دی، دا بینهی د اسلام دعوه د اسلام هغه ثبوت او حواله په دې باندې شته دي. نو د ریاست مدینه چې کوم تړون شوی دی د یهودو او د مسلمانانو په منځ کې د عمر فاروق په وخت کې، نو په هغې کې یو نقطه شامله ده د یهودو په حواله، په چپټر کې یو ټکی شامل دی. زمونږ ته مورخینو نقل کړی، د سیرت نګارو نقل کړی چې ان یهود بني عوف امه مع المؤمنین. د بني عوف یهودو دا به د مسلمانانو د قومیت نه. دا د ریاست مدینه د اګریمنټ په چپټر کې یو تاریخي برخه ده. یعنی یهودی د مدینه د ریاست دننه د قومیت برخه ګرځولې ده، ځکه د مدینه ریاست خو د ولسونو تحفظ راوستی و. اوس په دغه ولس کې یهودیم دی، په دغه یو ولس کې نورم مذهبونه او ډلو والا شته دی، نور منونکي پکې د ادیانو شته دی. او د ریاست مدینه لاندې چې کوم قومیت رالی نو دا د مذهب په بنیاد باندې نه و، بلکې دا د خاورې د سټیټ په بنیاد باندې و. بل حواله دار چې ګوره څومره پیغمبران خدای پاک را لېږلي دي، بیا د قومیت په بحث کې به موږ دا وایو. دا په دې تاسو عزتزیب صاحب خبرې وایي چې د قومیت په تعریف کې پیژندنه کې ژبه چې کوم دی کلتور دا ډېر مهم دی. نو د ژبې نه اسلام انکار نه کوي، دا دومره بنیادي توکی دی. نو قرآن کې د دې قومیت د دې توکي په حواله باندې دومره مضبوطه خبره ده چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خدای پاک وایي چې ما یو پیغمبر
خپل امت ته خپل قام ته نه دی را لېږلی مګر د هغوی په خپله مورنۍ ژبه کې مې را لېږلی دی. پیغمبر خو په مورنۍ ژبه کې راځي که نه، خو د وخت نصاب په مورنۍ ژبه کې څوک نه مني، د وخت میډیا په مورنۍ ژبه کې څوک نه مني. د وخت تاریخ یعنی د پیغمبر نه دا ډېر لوی دي چې خدای پیغمبر قام ته په خپله ژبه کې را لېږي، او مطلب دا دی چې د هدایت او د پوهاوي خبره د دې سره تړلې. پیغمبر خو ولس پوهې کوي که نه، قام پوهې کوي. نو چې قام پوهې کوي نو قرآن وایي چې د دې لپاره د قام ژبه ضروري ده. ځکه خدای پاک هر پیغمبر چې کوم دی دا دغه قام په ژبه باندې را لېږلی. دا خو د قام بحث دی چې په اسلام کې په قرآن کې د قام د دې ټکي نه انکار نشته. بله یو حواله مهمه د قرآن دننه چې موږ وایو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی دا د قرآن ډیر واضح او صریح آیت دی چې خدای پاک وایي چې تاسو ما قبیلې قامونه، شعوب شعب د قبیلې په نسبت یو غټه ډله، یو غټه اتحادیه. نو په عربو ټرایبلیزم کې به د قبیلو اتحادونه جوړېدل. قامیت هم د قبیلو نه، یعنی د یو نسل په بنیاد خو قامیت نه جوړیږي که نه، مختلفو نسل هم راغونډېدلی شي، مشترکات په منځ کې پکار دي. نو دغه مشترکات چې کوم دی ګوره قرآن هغې ته اشاره کوي د قبیلې او شعب و شعوب په شکل کې. قرآن وایي خدای پاک وایي تاسو ما قبیلې قامونه جوړ کړي وایي، خو د څه لپاره؟ موږ چې په دې جدید نشنالیزم کې د شناخت مسلې له راځو یا د آیډنټیټي د کرایسس چې موږ مخامخ یو، نو قرآن څومره واضحه موږ ته وایي. قرآن وایي لتعارفو، چې شناخت هم راشي. شناخت ګوره زموږ اوس وخه مسله خو دا راغله چې په اسلام هم نه خبره، په دین خو موږ نه خبر، دین خو موږ چاته پرېښی دی. نو چې بیا یې راته څنګه وویلو چې کم طرف نه رانه غوږ ووالو، موږ وایي دا اسلام دی. قرآن وایي چې قبیلې قامونه تاسو د دې لپاره ضروري وایي چې پیژانګلو هم راشي، پیژانګلو شناخت هم راشي. نو زموږ ساده چې کله تک د دې شناخت بحث اوري، کم زموږ دینی پوهان خبره کوي، نو وایي شناخت معنی دا چې ستا د پلار نوم سره یو، نیکه نوم دې سره یو، بس دا شناخت دی او پلانې مې قبیله ده. نه، شناخت دا په ډېر مضبوطو بنیادونو باندې ولاړي. شناخت سره پیژانګلو، شناخت دا ستا په خاوره باندې ولاړي. شناخت چې کوم دی دا ستا د وسایلو په اختیار باندې ولاړي. شناخت چې کوم دی دا ستا په کلتور او تاریخ باندې ولاړي. تعارف دی که نه، پیژانګلو ده. نو پیژانګلو به په کوم شکل راولي؟ په پردي خاوره خو ستا شناخت نه جوړېږي، ته خو کډوالي. د کډوال قام شناخت نه وي. شناخت د هغه قام چې دا په خپله خاوره باندې مالک دی او ناست دی. د عربو شناخت شته انکار دی نه کوو، د امریکې شناخت شته انکار دی نه کوو، د هندوستان شناخت شته انکار دی نه کوو. زما د دې شناخت نه ولې انکار دی؟ اصل ستونزه دا ده، اصل سوال دا دی. نو زما مقصد دا دی چې دویمه حواله په دې بنیاد باندې چې د قامیت نه هم په اسلام کې انکار نشته دی. نو د قامیت د حوالې لپاره قرآن موږ ته لتعارفو ویلی دی. نو تعارف به زما اله کېږي چې زما خپله خاوره موجود ده، زما خپل وسایل موجود دي، زما خپل کلتور موجود دی، زما خپل ژبه موجود ده، او وویلی چې دا پلانې د پلاني وطن دی. نو دا به پیژانګلو راشي. دا پیژانګلو نشته، نو دا قام د شناخت د بحران سره بیا مخ دی. دا لازمي ده. یو بل حواله سبزی صاحب زه د مولانا ابوالکلام آزاد په حواله ورکوم، د جدید نشنالیزم د دې فکر په حواله باندې. زما په خیال باندې د آزاد مولانا آزاد د لیول عالم چې کوم دی دا په تیر 1500 کاله کې نشته په اسلامي هسټري کې، چې هغه څومره کلیر دی. اختلاف وسه کېدی شي په ډېرو خبرو کې، او په ډېرو خبرو کې هغه چې کوم دی د جدید متمدن نړۍ کره کتنه کړې ده او د انقلابي تحریکونو برخه پاتې شوې، تر دې پورې چې د سیکولر کانګرس 2 ځل صدر پاتې شوی دی. باندې اکثر خلک دا پوښتنه کوي، اعتراض کوي ته په نیشنل پارټۍ کې ولې کنه، یا وایي ته څنګه د نیشنلانو سره. نو تاریخ نه خبر نه دی چې مولانا آزاد غوندې سړی چې کوم دی څنګه د یو سیکولر کانګرس 2 ځله صدر پاتې کېږي. ما نن د مولانا حسین احمد مدني یو کتاب کتو، نقش حیات، نو هغې کې هغه لیکي چې زه ویاړ کوم په دې باندې چې زه د کانګرس رکن وم او رکن پاتې شوی یم.